بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ ماعون. په دې سورۃ کې الله رب العزت په ناکاره صفاتونو باندې خلق ته زور نه ور کوي. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی، همیشه مهربان دی. شروع کوو. ارأیت الذی یکذب بالدین. الله فرمای تالی دلې دې ته خبرې په حال هغه چا باندې یکذب بالدین چې تکذیب کوي د حساب او د کتاب، تکذیب کوي د ورځې د قیامت. تاغه خلق لیدلې دي، تاغه سړی پیژني چې قیامت نه مني. تا د هغه سړي په حالت باندې سوچ کړی دی چې قیامت ته منکر دی، دا الله مخې ته د حساب او د کتاب نه منکر دی. فذلک الذی یدعو الیتیم. دا هغه کس دی چې ټیلې ورکړله، دیکې ورکړله یتیم ته. یتیم یې وواهه، یتیم دې سپېړه ورکړه، یتیم یې ټیل واهه، یتیم دې دیکا ورکړه. الله رب العزت صرف په دې باندې چې یتیم ته ټیلا ورکړي دا منکری غني د چانه د قیامت نه. هغه چې د یتیم مال خوري، د یتیم حقوق چې دی غصب کوي، آیا داغه په ورځ د قیامت څه حالت وي؟ هغه به د الله په مخ کې څه کوي؟ یتیم مالونه خړل کیږي. قرآن فرمایي الذين ياكلون اموال اليتامى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. هغه چې یتیمانو مال خوري، دا مال نه خوري، الله وی خېټه کې ور واچوي. پلاری منشي نی وصیت کړی او نه دای برا پاسي مالونه بسلالی وریجه وړبه ولا برابر کی. د یتیم په حال باندې نظر نه چي، هغه به وصیت منډه داغه ټول مال د یتیم دی. اوس پکې نه داغه درمشتا نه بل څشتا. درم هغه صورت کې دا چې هغه وصیت وکي د مر په وخت کې اوې زما دا مال له زما د دې مال درمه حصہ په ما پسې ولګول. نو کبه پکې یتیمانان وی کار سی وی با دا درې مداغه حق ده، په دې سره کې لزر داغه حق دی. لیکن کله چې به وصیت مړ شو نو یاد وساتئ ټول مال دې یتیم دی، یو روپۍ داغه نه څوک نشي لګولای سوا د تکفین او تجهیز نه، ځکه هغه د مړي حق دی. او کله چا قرضې ور باندې هغه با او باسي. دین علاوه نور ټول مال د یتیمانو دی. به کده سی وی چې ځامن اولاد مشران او کشران پکې وي چې مال تقسیم شوی نه، د مشترک مال نه لګول بیا هم حرام دي. تقسیم نه بعد یتیم تخپل حق ملاو شو، به که مشر ځامنه د خپل حق نور پسې روستا په خپل طبيعت باندې خیرات کوي ودی کی کنه د مشترک مال نشي کولای. تر دې پوری معارف القرآن وغیرہ ټول لیکلي دي چې د بد غسل د پاره نوې پوزکیم ناخلي. په خار کې قانون داده چې هغه ولا نوې پوزکیم اخلي او نوې کوزیم ولا اخلي، نوې شزونه ولا اخلي. کوم منګو کې چوبر راوړي هغه مول نه واخلي چې کله مړل په غسل ورکی به یل تغاړي تکيري. دا هم حرام دي، دا هم ناروا دي. امدارن کپن زیت واخلي، سلويخ غزا، دیرش غزا، 50 غزا. د مړی خټول ټال پکې د واته غزا کپن لګيږي. دا نور پاتوي هغه به ټوکړي ټوکړي کی گز کی او د مانځله چې څوک راغلی د جنازې دا به مخې ته ورواچي.
یا فرض کا موجوده وخت کې جانمازونه اخلي. ما تاسو ته په هغه ورځ باندې قصه وکړه. تازه ګل حاجي صاحب مړ الله دې وسوبخي هغه دکان واچاو. نو دکان نقشه د سي جوړ کړه چې دا تخت دومره اوچت جوړ کړ لاندې هغه ته د سي کپڑا ولګوله. نو نور قانون بره خيو خو چې بهر به څه شهر چا نه واخست هغه ویلي لاندې خزانه تور واچو. زه قدرتی تور سره عالم چرالم هغه کپڑا می چوچه دکړم چې ګورم دا جنا مازونه دي دنیا پرتا ده او دا سپینې کپڑے دي. ته پوس به دوک ملای شي دا څه کوي. نو خدا ستاسو کار دی مال څنګه وای خو په مړو کې درته جنازونه مخې ته واچي به استاد کور کې لګيږي نه بل خو تاسو نه ور کوي نه راوړي په موږ خرڅوي کنه دا ستاسو دغه د مال له ماته وای. نو دا مصیبت دی جنازونه باندې نه بیاخلي د یتیم د خمدغه خیال نه ساتي به د څه چاله ور کې چې دا کور کې د ضرورت نه وي او هغه بین الاقوامي کنجوسي چې بل لور کې هغه راوړي په دکانداري خرڅ کی ټول غټه. نو الله فرمایي تاسو ته هغه څوک معلوم دی چې قیامت ته منکر دی. هغه څوک دی چې یتیم ته سپیړه ورکړه یتیم ته ټیلا ورکړه یا یتیم ته دیکا ورکړه دا و پیژنې دا حساب کتاب نه مانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین کور په کورونو کې هغه دی چې پاغي کې یتیم موجود وي او دا غسر خصلو کیږي او ناکاره په کورونو کې هغه کور دی چې یتیم پکې وي او دا غسر بد سلوک کیږي. او به خصوصا زه هغه ورونو ته حیران یم چې هغه د جهاد علم برداران دي د جهاد لپاره خلک تیاری او به چې شهید وشي داغه د شهید د بچو ته پوسم نه کوي. نو سبا بل کم یو کس به چې هغه به جهاد ته تیار شي. یو ځل دا څه وشور یوان کې یو جماعت راغی هغه د ماخام نرسته کارنامې اوري تاسو وکړه بل څه وکړه نو هغه کارنامه بیانوله. نو یو جماعت په کې ویل چې موږ دومره جماعتونه وېسته. نو پاره کې عبد الله سي په خپل ناس کو نو هغه ورته وی د استلو غم کوي خدا را ته وی چې تاسو په وجه باندې تبلیغ نفرت څومره پیدا شوی. دا زموږ درسونه دي کنه موږ په دې خوشاله چې ډېر خلک موږ دعوت کړو عقاید جوړ شو نارینم پکې دي زنانم پکې دي خو په دې کله سوچ کړی دی چې زما د درس د وجه نه با څومره خلکو نفرت پیدا شوی. هغه زموږ په نظر کې ناراض وکړه دا سره په دوړو نظر ورواچي. نو په دې سوچ نه کوي چې دا رویه ما وکړه د دې یتیمانو سره دا خلک ما د جهاد نه ویستل کې جهاد ته می تیار کړ په دې باندې سوچ وکاري. فذلک الذی يدعو الیتیم دا هغه څوک دی چې یتیم له سپیړه ورکړه هغه ټیلا ورکړه هغه له دیکا ورکړه. خو یاد وساتئ یو د ادب د پاره هغه سپیړه ممنوع نه ده بے ادبی کوي سبق نه وای او دارنګي د خپل اصلاح غم ورسره نه د اصلاح په بنیاد باندې سپیړه ورکړه هغه ممنوع نه ده. په سبق باندې سپیړه ولا ورکړه هغه ممنوع نه ده. لیکن چې نه سبق ده نه ادب ده او تس دی وباسه هغه خلک یادای یا د خپل شخصي اغراض په خاطر باندې ټیلی ورکې دي کې ورکې هغه خلک یادای. فذلک الذی يدعو الیتیم دا هغه خلک دي چې ټیلی ورکړل دي کې ورکړل یتیم ته. ولا يحض على طعام المسكين او خلق ته تیزی نور کوي په خوراک ورکول باندې غریبانو ته مسکینانو ته خپلم نور کوي او دا غي د پر ترغیب هم نه بیانوي چې نور خلق داغه سره تعاون کوي عمرسته وکي. بیغه مناس ده په خېټه مول ده پښتو متل وی مول د وګي د حالت څخه خبر ده هغه د فکر کوي چې ټول خلک یو شان دي. حالن کې د سیمشتا چې باز خلکو ته رجمات نه ملاويږي باز خلک رجمات په وخت کې د روټۍ درکې نه لګي د سیمشتا
ولیکن زمو مخ د ډیر پاتې موږ ټول دنیا رسیدا نه. ولا يحض على طعام المسكين، تیزی نور کوله خلکو ته پروټي ور کول باندې غریبانو ته په کار خدا که په خپل نور کوله چې نور خلکو ته وي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس ته یو وفد راغی، چې وفد راغی دا وو هغه حالت چې وکتل تن کې جامې ډېرې کمزوري وي، ډېر غمجن شو. پاسېدو بیان یو یو صحابي لاړو، یو غوتې د پیسو راوړله نږدې و چې د لاس نه پریوتې وي، چې کله د نور ولیدل هغه هم لاړ. د چا چې په کور کې څو ک جامه وا ک پیسې وي ک کجوري وي دای راوړي. یو طرف ته د پیسو ډېرې جوړه شولا، بل طرف ته د جامو ډېرې جوړه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وکتل نو هغه مخ کې چې د خفغان کم اثرات هغه ختم شو، بیا د مخ د چمک او چمک. دغه حالاتي دغه مجاهدین چې پرې ورنو کې ناس دي او د بچو حالت دې سي که هغه زیدر تبریدي خدا دشمن ستا په سر راخیږي. هغه کنن هغه مخنی ول شوی د غزوان نیولې ده، نو ته داغه په گاون کې ستا په گاون کې د غزوان وسیږي دومره خو که داغه د بچو ته پوس وکړه هڅه کو چکر پی وه کړه. الله برازي شي، هغه مجاهد بدر نه خوشاله شي، بچي به ته دعا وکي، جون به الله خيسته کی. نو تخپل عظیم نه او تلتلو غمم نه کوي. ولا يحض على طعام المسكين، چاته تیزی نه ور کوي په خوراک ور کول ور مسکینانو ته. فويل للمصلين، مانځه باندې من نشه زمونږ کوم تراشه دا مانځه حالت خو دې وګوره کړه. د دې خبرې دراوړو څه مقصد دی؟ دا کارونه دې نه کړی په مانځه خوشاله راش د موږ حقیقت کې وګوره کړه. فويل للمصلين، حلاکت تبایی دا کند دا للمصلين د پاره د منځګزارو. کوم منځګزار؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، هغه منځګزار چاغوی د حقیقت ته مانځنه نه خبره دي. حقیقت ته منسو ته چې دلته ودرېدلې او شروع دی وکړه الحمدلله رب العالمین، دلته دې د الله تعریف وکړو او چې سلام دی واړو به د غیر الله تعریفونه کوي او دا دې ير کړو. الرحمن الرحیم، دلته دی ویلو چې د ټولو نه زیات مهربان، د ټولو نه همیشه مهربان هغه الله دی چې وتلی به دې غیرو. دلته دی ویل مالک یوم الدین، به چې بار وتلی به د اختیارات د بل پلاس کې ورکړه. دا ټول یو طرف ته خطرناک دی په کې دا دی ایاک نعبد و ایاک نستعین. دې ځکه د وعده وسره وکړه چې زما رب یوازې ستا بندگی کوم، زما رب یوازې تا نه مدد غواړم. دلته دی ورته دا ویله او چې بار وتلی به د غیر الله بندگی شروع کړه، به بل چاته ټیټیږي. هغه ځکه به سړی رواني دی به تراخته شي. اخیر سوچ ځان سره وکړه، دلته د رکوع الله ته وکړه، دلته د الله سره وعده وکړه چې ما رب ستا بندگی وکوم، زما رب تا نه مدد غواړم. به چې جنت وتلی هغه وعده دې ما تکړه، ته د مازه په حقیقت پوي. حال ته فقیر کلی کی دا غوغه نکه مې سبانه مشهور جمعات نو چراوتل نو د مې سب قبر ته مخامخ خود دل لاس به داسې نیولې مې سب نو حالته الله سره وعده کړی و ایاک نعبد و ایاک نستعین چې بار راوته تک د مانزه د حقیقت نه خبره تا ودا کار کاوه. به دې جن منډي وي خټه کوکرتا حالته به قبر نه تاویږي. تا چې په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې وعده کړی و هغه دی ولل ته ماته کړل. یا رواني دي شهیدانو مقبره ته هغه نه تاویږي را تاویږي
تا چې ایاک نعبدو ویلی ایاک نستعین دی ویلی اوس دلته ولې منډه ویلی اوس دوی نه والله سنني ویلی هم عن صلاتهم ساهون د حقیقت ته مانځنه بالکل نه خبره دي ایاک نعبدو و ایاک نستعین د فلسطین یو مولانا ما سره په دې سفر کې مرګره ما ته ویل مولانا خبره تکوم ایاک دا د خطاب د پاره دی سوچ به وکي دې ته چراوره سیګ ستا توجه کم ځای کی وي که یقینا ستا توجه الله ته خو خطاب مخاطبه دي سیدا ایاک نعبدو و ایاک نستعین او کته د دې ویلو په وخت کې کیسخانه کې ګرځي ته د دې ویلو په وخت کې دکان کې ګرځي ته د دې ویلو په وخت کې چې دینو نور زینو کې ګرځي به خوستا مخاطب هغه ته وای ایاک نعبدو و ایاک نستعین منګم ځان سره سوچو کنه چې موږ دې ځکه کوم دې ته متوجي یو خطاب چا سره کو چاته لګیا او چې به امام شاته ولاړی هغه خو لګی داغم پتن لګي چې هغه مخاطب څوک دی نو ته خو بیا لګیا ته کې شاته حسابونه کې د مقتدی زکه ته الحمد شاته نه وکړ چې نیو نو ټول په بار سوچونه کوي سړی خپل خوځي نو کم از کم توجه برابرې او چې غلې ولاړی تاسو یقین وکئ ایلب کې دکانونو حساب کوي یا پکې لګي جنگونه کوي ټوپک لاس کې ډزيږي یا زمنګ په شانته کتاب کتلې مانځ کې په سوچ کوي چیرې دا ځای می کتلې ورته یاد دې کنه دې شاګردانو ته به څنګه وایم ټول توجه دې طرف دی نو ایاک نعبدو و ایاک نستعین باندې سوچ وکړو چې دی وخت زمنګ توجه چاته هم عن صلاتهم ساهون دا خو یو اړخ دی ببل طرف باندې حقیقت د منسو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشکات راواخلې مخته کېږي سوال درته کوم الله مخته دراچوم چې انصاف مکار واخلې قام فکبر نبی علیہ السلام پاتې د تشبیه الله اکبر او کفای راوړل د قام او د کبره په منځ کې بل ټکی نشته قام فکبر ته پاسې دلی نیت می کړه نیت می وک نیت کو مزړه د اخلاص لګي دا ماته خو خیدا په کوم کتاب کې دا ویلي د نیت خود زړه شیو محل د نیت زړه دی جبه نه ده جبه خود کنزلو شی دی جبه خود خبرو شی دی نیت زړه شی دی دې لګي نیت می وک نیت می کړه نیت کوما لګي رکعات می تلاړ شي دشي څوک نشته چې ورته وایي حافظ ابن قیم لیکلی دی چې تلفظ په نیت باندې دا بدعت ته په دې کې لس بدعت دي لس بدعت پکې دي لیکن ته خپل خلکو ته وګوره ولی به اعتبار خلکو لیکلی دي چې په خلیم وې په ځړ کې مينو دا موافقت تخلید زړه سره راغی داخل کار دی ته وګوره نبی علیہ السلام په بارک کې د صحابه په بارک کې چرتم دار اغل دي چې قامه فنوا ثم كبر قدامه ته چا پیدا کړ والله نام ورته کومینا انت غرازی قام فكبر اوس براشي پرون تیر شو چې وربک فكبر وربک د پاسې دو سره وربک فكبر الله اکبر وایا وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى ټول په فارغ لګي دا وقف کې کم ځای نه امام صاحب ته وګوره امام صاحب چې محراب کې ودرېږي نبی علیہ السلام به تر هغه پورې الله اکبر نه کاوه تر څو پورې چې به ته سپونه کتل نه ابتدا کې په سپونه په خپل ګرځیدا روسته موږ ته ترغیب بیان کړ چې خمن گزار کوم یو دی هغه دی چې داغه ولی د ورور په لاس کې نرم وي سمانا سب کې سړی ګرځي لاس په کې خود ورته مخ کې شان مخکې شي چې هغه ورته روسته شي آیا زمنګ په دې جمعهتون کې مدا کار کی شرط کم یو کس مقرر دی بس صرف یو ټکی مې سو بس الله اکبر سو ذمہ پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او ته صف خودل او خودل سماولی ورته او خودل سو استو سد الخلل چاودونه بند کړي
زوري پی ولګاو. نبی علیہ السلام چې کله پوه شو چې دی خلکو صفونه جوړول زده کړه، کله چې په دې پوه شو چې دی صفونه دا جوړول زده کړه، نو یو ورځ راغی چې ودرېد مخې راتاو که چې وی کتل یو سړي سینه د صف نه بهر وه. فورا وروسته ورته وایي ما بال اقوام، د هغې خلکو به څه حالت وي چې د هغې صفونه سم نه دي. منګه مسله م لیدلې ده په دې خاطر باندې چې مولیانو پسې روانې، نو په دې ولیکل چې کله قد قامت الصلاه ووایي نو امام به الله اکبر کوي. تا چې په قد قامت الصلاه باندې الله اکبر ووایي ته بیا ته مقتدیان کتلی شي. تا چې په قد قامت الصلاه باندې الله اکبر ووایه بیا هغه اقامت کوونکی تا سره په تکبیر کې ملګری کېدی شي. په یوه خبره باندې څومره احادیث د عمل نه وګرځېدل، رښتیا وایه په یوه خبره باندې څومره حدیث پاتې شو. سوچ نه کوو دا شاته به راشي انشاءالله. زه په خبره کومه من شر الوسواس الخناس کې شرونه د هغې اقسام درته ښیمه چې شرونه کوم کوم دي. نو الله فرمایي فویل للمصلین، د دغسې مانځګزارو دپاره هلاکت دی. نبی علیه السلام فرمیل لتسون صفوفکم، صفونه به جوړوئ که نه وي به الله ستاسې په مخونو کې مخالفت راولي. څه معنی؟ هغه عداوت او دشمني به په منځ کې پرېوځي. دا اوس چې یو بل سره نه لګېږي همدغه چل دی که یو محله کې به اوسېږي د یو جومات خلک وي او په یو بل باندې سلام نه اچي، صفونه کاږه دي. که د دې صفونه سم شو دا دشمني ختمېږي. دې باندې زما ایمان دی. دشمنۍ اصل وجه دا ده. همدارنګې راځو فویل للمصلین، د مونځ تکبیر نه وروسته بیا نبی علیہ السلام سکته کوله، غلی به صحابي تپوس کوي یا رسول الله ته چې دا غلی ته د الحمد شریکودو پورې ته څه شی کوي؟ موږ ته څو قسمه دعاګانې راغلي دي. سبحانك اللهم وبحمدك چې کوم تاسو موږ ټول ته یاد ده. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. دا دعا راغلي ده. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. دا هم راغلي ده. من زي خطا کړی دی. اول چې پاتېږي دا دعا وا إني وجهت وجهي، دا د الله اکبر نه وروسته وه. هغه بخاري دا هغه مسلم دی هغه ترمذي دا هغه ابو داود دا هغه مشکات ته راواخلې مخې ته کېده وایي. ښه دوی چې پاتېږي نو د نیت ته مخکې إني وجهت وجهي الذي دا ووایي. زیادې خطا کړی دی وروره، زه یې وپېژنه. د زیاده خطا کېدو نه وروسته سړی ګناهګارېږي، تاسو ته پته نشته. زه خطا کول ګناه ده، ګناه. تا زه خطا کړه د ویلو ځای یو تا بل ځای کې ویله، دغه ځای نه و. الله اکبر وکړه د هغې نه وروسته دې درې واړه دعاګانو کې چې کومه یې خوښوي. سبحانه ووایه، اللهم باعد بیني وبین خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. دا دعا ووایه. دا نشي ویلې اني وجهت وجهي ووایه، مخکې مه وایه. هغې نه وروستو تعوذ دی، بیا بسم الله ده، بیا الحمد ده. نو تا خو چې بسم الله الرحمن الرحیم کړه، بسم الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد لله رب العالمین منځ کې پاتې دی مالک یوم الدین. بیا چې نور دی مولیانو سره دی الله خو کی زموږ دی عوام ته سورۃ اخلاص ښودلی و، اگر چې عقیده د سورۃ اخلاص نه خراب کړې ده. اخو به همدې وخت خاطر ته ښودلو چې د عقیده پې جوړه شي. نو هغه ته چې دی قل هو ته ورشي څه وایي؟ قل لا ولا احد لام یولد لام یلد، دغه دغه قل هو. الذین هم عن صلاتهم ساهون، حقیقت ته مانځنه ناخبره دي. ښه بیا چې رکوع ته راشي نو یو ځل سبحان ربي العظیم په تلو کې وایي، یو ځل رکوع کې وایي، یو ځل په راتلو کې وایي. دا زموږ د مانځه حقیقت دی.
د منظر کو نه چې راپورته شو حدیث کې راغلی دي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد دو لفظ راغلی دي دا دواړه بعض روایتونه کې دي چې امام سمع الله لمن حمد وای مقتدیان بشاته او پس ربنا لك الحمد وای خو بل روایت د سیدی چې امام هم دواړه وای مقتدیان هم دواړه وای بار صورت دی کې خو یو مسله شته دین رستو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مسلم کی یو روایت راځي او ته ګورئ امام مسلم حدیث را نقل کړی دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مانځن درکون راپورته شو ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ته دا دعا وای چې څومره وخت لګیږي او زمونږ علم ته وګوره یو مولا چرته په دې طریقه باندې مونږ کړی دی نو شاته ور پسې بل لاړ چې سجده سوا وکولي دا تاخير د رکن دی وکړه مال بسم الله اوس دې ته وګوره دا تاخير د رکن دی وکړه یعنی سجده دې رسته وکړه دا انداز دا د خلکو علمیت ته په دې علم باندې خلک لګېدي د خلکو راهنمایي کوي حالانکه رسول پاک علیہ السلام په خپل دا ویل دا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد او دا بل دعا صحابي ویلا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صد پاس دیش ملائک نبی علیہ السلام ما ولیدلی چې را منډه کړله چې دا کلمات زواخ نو د الله مخله یو سم خا رسیدې ته چلاړ شي تکي سبحان ربي الاعلى یو التا یو پراتلو کې سبحان ربي الاعلى بس سری راوچت کړي نه چې بیا ورغلې حالن کې د دواړو سجدو په منځ کې اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني تاسو دا وایي رښتیا وایي ویل خو په ځای پر درځي درته استاد تاسو دعا نه منې کزې نه منم خو تاسو به طریقې دعا منې زه په طریقه منم زما استاد خبره تاسو وایي چې ارڅنګ دعا وکړه زم چې ارڅنګ یې غبن کار نه کیږي اوس ورشي کنه ماته دا مسلم روایت دا د ماته څوک وخیزه اوس ته پته ورګیږي چې څوک دعا نه مني خو به زه دعا نه منم نو خلک وایي دعا نه مني په زه دعا ته وایي چې زه منم کنه منم بیا دا اخر قاعده کې چې کینی ګوري من وایو التحیات لله والصلوات والطیبات معنی لاله ناراضي هو زبانی جمع خرچه التحیات عبادات قولیه کم چې د جبه سره تعلق لري والطیبات التحیات لله والصلوات صلوات عبادات بدنیه والطیبات عبادات مالیه دا بټول الله لکه او تیرشته وټول الله لکه دا خو چا شکرانی رواني کړل یا ته وراچه دا د الله لپاره دي به داغه نرستا وعلى عباد الله الصالحين حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دا دعا وکړي چې وعلى عباد الله الصالحين دا که په اسمان کې نیکان خلق وي داغه تم رسیږي دا که په ځمکه کې نیکان خلق وي داغه تم رسیږي خو کې نیت وکړي کنه ما تاسو ته بار بار ویلي ډیر وګ نیت پکې نشي کولای وعلى عباد الله الصالحين دوم لړ کې راولي چې د عرش تر پرشه پوري بس ټول پکې راځي به بتا ته الله رب العزت دا څومره چې عرش نه لاندې د پرشه پوري نیکان بندگان تا پرړ کې راوستي دي هغه ته دا دعا کړی دا د هغه برابر بتا ته الله اجر درکړي یو سکند کې سړې په کروڑونو ثواب ګټل شي خو چې سړې رهنمایي وشي نو خو وایو کنه بیا چې کله درود ویل شي درود نه رستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم دعا دی خو خیغه وکړه عام طور سره په حدیثو کې اللهم ربنا آتنا لك من غوتاسو چوي اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي لا طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اشتیا وایا په داسې طریقه باندې سړی منځو کې به د الله نه غواړي الله به نه قبلې
از موږ ځکه نه قبليږي چې موږ ته معلوم دی کنه موږ خو تر تراوي زرت ځان خلاص کړ زمون فقط په جګړې دغه موري صاحب خبره مې تکړی و درکاته ک بڑی منځ کوم په ډګي مولا پسې خاص الله لنه په کعبه شریف په لوري نو داسې مانځه باندې فویل للمصلین هلاکت ته کند ده د داسې منځګزار لپاره الذين هم عن صلاتهم ساهون هغه چې د خپل مانځه د حقیقت نه خبر نه دی چې موږ شي الله سره وعده کوي جمعه ته موږ ماتي کی الذين هم يراؤون هغه کسان چې ځان خودنه کوي ځان خودنه کوي عبادت په دې بنیاد باندې نه کې چې مان الله راضي شي عبادت په دې بنیاد باندې وی چې خلق مې وګوري ويمنعون الماعون ورپسې اخوا ويمنعون الماعون ماعون دا لفظ یا ماخوذ دی د معنا یا ماخوذ دی د عون کماعون د معن نشي به مراد تنا معمولی سیزو ويمنعون الماعون منکی د خلقونه معمولی سیز خزه استنته واری بلا خزه ورته خوري غستن لګراکا د ونیشتا حالانکه هغه په گریوان کې ونیشتا ويمنعون الماعون معمولی سیز ورکول تم تیار نه مال غتی واری هغه ته تیار نه چې ولا وری کی او خبر نه دی چې د مالګې د ورکولو د ور د تلی ورکولو د دې چې څومره اجر دی الله سره حیران شي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د مالګي او د ور د منکولو نه منع وکړه چې دا چان مې سره وای عائشہ رضی الله عنها پیدا حیران شوه چې دې مالګ کې بس یو په دې ور کې بس چې نبی علیہ السلام په دې باندې نه کړي نبی علیہ السلام ورته عائشہ ته پته ده چې مالګه دې چاله ورکړه واغه په ترکارې کې پرې وتله او دغه ترکاری څومره کسانو خوړله داغه مطابق پتا ته اجر ملاويږي داغه برابر پتا ته ملاويږي اجر چاله دی یو تله ورکتله او الته پیاغه ور بلک الته پیاغه بغیر میکړی دا داسه ده پاره الته پیو بغیر میکړی جامو د وینځلو ده پاره الته پیو بغیر میکړلی د ترکاری ده پاره ترکاری به پخکلا روټي به پخکلا دغه روټي دغه جامه چې چا واغستلا دغه روټي چې چاو خړلا دغه ترکاری چې چاو خړلا د هغه ټول په برابر باندې ته اجر ملاويږي پس تاغه نه پوښو چې وو دا ډېر لوی غړ خبره ده نو دې تم تیار نه او کدا د عون نشي نو عون وي هغه سيزونه چې دا غیبن تعاون کیږي بیلچه شو لا کولن شو همدارنګي دا نور کاسه تبرګې شو وغیرہ برقه شو لا چې وب پیراو باسي دا د امداد د کول سيزونه دي د دې ورکول تم تیار نه نو دغه سي خلکو د پاره هلاکت او تباہی ده الذين هم يراؤون هغه کسان چې هغه ځان خودنه کوي ويمنعون الماعون او منکی د خلقنا معمولی سيزو ويمنعون الماعون او منکی خلقنا تعاون سيزونه دمرسي سيزونه چاته نور کوي